السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مایل پرتاب مطالعه کوو. تیر درسونه مایل پرتابو د افقي سطح نه افقي پرتابو د ارتفاع نه. نن درس کې مایل پرتاب وایو خو سطح هم میلان لري. د مثال په ډول دا یوه سطحه ده، د دې نقطې نه یو مایل پرتاب کېږي، داسې راځي دلته لګېږي. دا مطالعه کوو. پرتاب مایل دی خو سطحه هم میلان لري. سطحه هواره نه ده، افقي نه ده. د مثال په ډول یوه غونډۍ ده، د غونډۍ په سر باندې تاسو پرتاب کوئ، یا مخ پورته یا مخ ښکته. نو د دې حرکت د مطالعې دپاره اول راځو د ایکس محور، د وای محور، راځو دې ته د ایکس زبر محور، وای زبر محور. اوس دا کومه یوه زاویه چې جوړوي تیتا ورته وایم، دغې زاویې ته الفا، او دا د میلان زاویې ته بیتا زاویه وایم. سطحه چې کومه زاویه د افق سره جوړوي هغه بیتا ده. دغه پرتاب چې کوم د ایکس زبر سره یوه زاویه جوړوي، د مثال په ډول ده وی صفر سرعت دی. کومه زاویه چې د دغې سطح سره جوړوي هغه تیتا شوه، او د دواړو مجموعه الفا او د تیتا او د بیتا مجموعه الفا سره مساوي دي. مخکې چې مایل پرتاب وي دا جسم راتلو داسې دلته غورځېدو، نو د افق سره موږ تیتا محاسبه کوله. اوس دغه افق میلان لري، دې ځای کې ده دا سطحه، د افق سره دا سطحه بیتا زاویه جوړوي. نو غواړو په دې میلان یا میل لرونکې سطحه باندې مایل پرتاب مطالعه کړو. د دې د مطالعه کولو دپاره اوس راځو جي ته. جي ته عاجل دی او په افق باندې څنګه دی؟ عمود دی. جي په افق باندې عمود دی. چې کله په افق عمود شو، اوس راځو په د ایکس زبر او وای زبر دواړو کې مرکبې لري. لکه لږې لوی رسمومه، دا مثلا د جي وکتور شو، په افق باندې څنګه شو؟ عمود. کله چې عمود شو، په دې سطحه باندې عمود مرکبه یې دا شوه، او په دې سطح سره موازي مرکبه یې دا شوه، جي وای، او دا شوه جي ایکس. په دوه مرکبو مو ویشو. راځو دغې زاویې ته، دې زاویې ته راځو. دا بیتا زاویه ده، یوه ځله دا ده بله ځله دا ده. دا یوه زاویه ده، یوه ځله دا ده بله دا ده. دا ځله او دا ځله یو پر بل عمود، دا په افق باندې عمود دی. نو دوه زاویې چې ځله یو پر بل عمود وي، خپل منځ کې څنګه دي؟ سره مساوي دي. د مثال په ډول دا یوه زاویه ده، اوس په دې سطحه باندې عمود ده، په دې سطحه باندې عمود ده. دا زاویه او دا زاویه خپل منځ کې څنګه دي؟ مساوي دي. ګورئ ورته عمود نوي، عمود نوي. دا زاویه او دا متقابل براس خپل منځ کې مساوي. نو د مثلث درېیمې زاویې، دوه زاویې خپل منځ کې مساوي دي، درېیمې د یو صنعتیا نه خود به خوده مساوي کېږي. نو هر هغه دوه زاویې چې ځلې یو پر بل عمود وي، خپل منځ کې څنګه دي؟ مساوي دي. دلته راځو، یوه زاویه دا ده بیتا، یوه ځله دا ده بله ځله دا ده. په دې ځله باندې دا عمود ده، او په دې ځله باندې دا ځله عمود ده. دا زاویه او دا زاویه په خپل منځ کې څنګه دي؟ مساوي دي.
اوس چې کله دا زاویه بیتا شوه د جی ایکس مرکبه مقابله ضلع ده جی ایکس مرکبه مقابله ضلع ده نو جی ایکس دا مساوي کیږي جی ساین د بیتا په دې ترتیب جی وای مجاوره ضلع ده د زاویې سره نږدې ده جی وای مساوي کیږي جی کوساین د بیتا اوس راځو جهتونو ته د دې جهت ښکته طرف نه دی نو د منفي ایکس بر په طرف دی دا به شي منفي او دا بله مرکبه یې ښکته طرف نه ده نو دا به شي منفي د دواړو قیمتونه منفي او یو ساین د بیتا دی بل کوساین د بیتا سره مساوي دی نو دا شوي د جی یا د تاجیل مرکبې کله چې مرکبې مو پېژندلې اوس راځو د دغې وي صفر مرکبې د ایکس بر په محور باندې او د وای زبر په محور باندې دا به ایکس بر وای زبر کوم ځکه په دې محور مطالعه کړئ په همدې ترتیب راځو وي صفر مرکبې د ایکس زبر او وای زبر محور باندې مطالعه کوو وي صفر د ایکس زبر په محور دا مساوي کیږي وي صفر د ایکس زبر سره زاویه څه ده تیتا کوساین تیتا دا مرکبه شوه وای دا مرکبه مساوي کیږي چې سره د دغې زاویې ساین تیتا سره نو وي صفر وای زبر به مساوي شي وي صفر ساین د تیتا دا هم پیدا شو تاجیلونه هم پیدا شو لومړني سرعتونه هم پیدا شو د حرکت درې معادلې وی دوه مساوي کیږي وی یو جمع ای ټي دلتا ایکس مساوي کیږي وی یو ټي جمع یکی بر دوه ای ټي مربع دوه ای دلتا ایکس مساوي کیږي وی دوه مربع منفي وی یو مربع دا د حرکت درې معادلې لرو اوس راځو اوله ټایم اف فلایټ یا د دې پرتاب عمومي وخت چې د دې نقطې نه راځي په دې نقطه باندې لګیږي دا پیدا کوم دې ځای نه دې ځای پورې ټایم اف فلایټ یا ټایم ټوټل دا پیدا کوم د دې پیدا کول لپاره د حرکت د دویمې معادلې نه استفاده کوم دلتا ایکس د وای په محور مطالعه کوم نو د دلتا ایکس په ځای دلتا وای وی یو ټي اولنی سرعت ضرب ټایم اولنی سرعت د وای په محور باندې څه دی وی صفر ساین د تیتا ضرب ټي بیا یک بر دوه ای ټي مربع یک بر دوه ای سوده دی وای په محور باندې منفي جی کوساین د بیتا منفي جی کوساین د بیتا ټي مربع دا د حرکت دویمه معادله شوه او په دویمه معادله کې د ایکس زبر باندې د وای زبر محور صفر دی دلته هم صفر دی نو دلته وای زبر څو شو صفر دا به شي وی صفر ساین دی تیتا ټي منفي یک بر دوه جی کوساین د بیتا ټي مربع ټي مشترکه خلم دلته پاتې شي وی صفر ساین د تیتا ټي منفي یک بر دوه جی کوساین د بیتا ټي ټي مې مشترکه اخیستې دا مربع شي او دا مساوي کیږي صفر سره یا به ټي مساوي صفر وي او یا به دا قوس ټول صفر وي یعنی وی صفر ساین د تیتا ټي منفي یک بر دوه جی کوساین د بیتا ټي مساوي سو صفر یو جذر دا ده بل جذر دې نه پیدا کیږي دلته مې ټي مشترک اخیستی دا ټي نه لري دا ټي مشترک اخیستل شوی دې ځای نه ټي پیدا کوم نو دا د هغې خواړم یک بر دوه جی کوساین د بیتا ټي دا به مساوي شي وی صفر ساین د تیتا دا منفي حد مې مساوات نه واړو مثبت شو اوس راځو ټي مساوي کیږي
دو به دلته ضرب ته راشي 2 وي صفر ساین د تیتا جی به مخرج ته راشي کوساین د بیتا به مخرج ته راشي. اوس دغه تیتا دا تیتا د الفا او د بیتا له جنسه پیدا کوم. الفا د افق سره د وي صفر سرعت زاویه ده، بیتا د افق سره د مایل سطحې زاویه ده، یعنی ساین د تیتا مساوي کیږي. د دې ځای نه به ټایم ټوټل مساوي شي 2 وي صفر تیتا په ضد شی لیکم، تیتا دا زاویه ده الفا منفي بیتا، الفا منفي بیتا تقسیم جی کوساین دی بیتا. دا ټوټل ټایم شو او دا ټایم د دې نقطې دی چې بیخي حرکت شوی نه دی، او دا ټایم د دغه ځای دی چې جسم دلته لګیږي بیرته په سطحه باندې. راځو مناقشه. که چیرې دا سطحه یا اکزبر په ایکس باندې منطبق شي دلته راشي، یعنی دا سطحه افقي شي، نو بیتا به څو شي؟ بیتا زاویه به صفر شي. نو دلته که د بیتا زاویې په ځای صفر زه وضع کړم، یعنی په هغه صورت کې چې بیتا صفر شي سطحه افقي شي، نو ټي به کوم قیمت واخلي؟ ټي ټوټل به مساوي شي 2 وي صفر ساین د الفا منفي صفر نو الفا پر جی کوساین د صفر یو، نو ټایم ټوټل مغه د مایل پرتاب قیمت اخلي. دا په هغه صورت کې دی چې سطحه افقي وي، دا په هغه صورت کې دی چې سطحه مایله وي. راځو څومره رینج به یې توی کړی وي، د دې نقطې نه تر دې نقطه پورې به یې څومره فاصله توی کړې وي یا رینج به یې توی کړی وي. د رینج پیدا کول دپاره همدغه ټوټل ټایم د اکزبر په محور باندې وضع کوم، یعنی دلته ایکس زبر مساوي کیږي، په دې محور باندې حرکت مطالعه کوم، د دغه معادلې نه استفاده کوم. وی یو ټي، وی یو په دې محور باندې څه دی؟ وی یو دا دی وی صفر کوساین د تیتا، وی صفر کوساین د تیتا ضرب ټي جمع 1/2 ا په دې محور باندې څه دی؟ ا په دې محور باندې منفي جی ساین د بیتا دی، نو دا ورسره منفي شي جی ساین د بیتا ټي مربع. په مایل پرتاب کې دا حد ټول صفر کېدو، خو په دې پرتاب کې دلته جی ایکس شته، یو مرکبه شته دی. نو دلته اکزبر به مساوي شي وي صفر کوساین د تیتا د ټي په ځای قیمت، که دا وضع کوم لږ لویږي بیا به د تیتا په ځای وروسته قیمت وضع کوم، دا لیکم د ټي په ځای لیکم 2 وي صفر ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا منفي 1/2 جی ټي منفي 1/2 جی ساین د بیتا ټي مربع. دا به مساوي شي څه شی مشترک واخلم؟ د ټي قیمت ساین د تیتا پر کوساین د بیتا. نو دلته ایک زبر مساوي شو وی صفر ضرب وی صفر 2 وی صفر مربع ساین د تیتا کوساین د تیتا ساین د تیتا کوساین د تیتا تقسیم جی کوساین د بیتا منفی 1/2 جی ساین د بیتا د ټي په ځای هم دا قیمت چې مربع یې کړم نو دا به شي 4 وي صفر مربع
ساین مربع تیتا تقسیم جی مربع کوساین مربع بیتا. دا مربع به دی جی سره اختصار شي، دا به دی سره اختصار شي، دوه بشي. راځم کوم حد که مشترک اخیستل کېدو هغه ورنه پیدا مشترک اخلم. څه شی مشترک دی ورکې؟ ساین د تیتا دلته هم شته، ساین د تیتا دلته هم شته، وی صفر مربع دلته هم شته، وی صفر مربع دلته هم شته، دوه دلته هم شته، دوه دلته هم شته. دا مشترک اخلم. دوه وی صفر مربع ساین د تیتا. بل شی مشترکه کوساین د بیتا دلته هم شته، کوساین د بیتا دلته هم شته، جی دلته هم شته، جی دلته هم شته. نو مشترکونه جی کوساین د بیتا مشترک. دلته پاتې څه شی شو؟ کوساین د تیتا. مخرج کې څه شی نه دی پاتې. دلته څه شی پاتې شو؟ ساین د بیتا. وی صفر مربع مشترک اخیسته، ساین مربع ساین د تیتا مشترک دی، نو مربع کې یو پاتې کېږي. ساین د تیتا پر کوساین مربع کې یو مشترک دی، کوساین د بیتا. اوس که دا کسرونه خپل منځ کې سره جمع کړو، دا به مساوي شي دوه وی صفر مربع ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا. کوساین د تیتا کوساین د بیتا، کوساین د تیتا کوساین د بیتا منفي کوساین بیتا مې مشترک اخیسته. دا چې په دې تقسیم کوم یو دا راځي ساین د بیتا ساین د تیتا. که مثلثاتو ته لاړ شو کوساین د تیتا کوساین د بیتا منفي ساین د تیتا ساین د بیتا. دا موږ ته راکوي کوساین د په مثلثاتو کې یوه رابطه ده کوساین د الفا جمع بیتا. دا مساوي کېږي کوساین د الفا کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ساین د بیتا. د الفا په ځای هلته تیتا ده او بیتا په خپل ځای دی. د الفا په ځای څه دی؟ تیتا ده. دا به هم تیتا شي، دا به هم تیتا شي. اوس وګورئ کوساین د تیتا کوساین د بیتا منفي ساین د تیتا ساین د بیتا. دا مخکې وروسته لیکل شوي. نو دې په ځای څه شی لیکلی شم؟ کوساین د تیتا جمع بیتا. دا به مساوي شي دوه وی صفر مربع ساین د تیتا پر جی کوساین د بیتا. دې په ځای لیکم کوساین د تیتا جمع بیتا پر کوساین د بیتا. نو دې ځای نه به رنج مساوي شي دوه وی صفر مربع دوه وی صفر مربع ساین د تیتا. دا قیمت ځای کم شو، دغلته یې لیکم. دلته ایک زبر مساوي کېږي دوه وی صفر مربع ساین د تیتا پر جی
کوساین د بیتا کوساین د بیتا کوساین مربع بیتا او دلته پاتې شو کوساین د تیتا جمع بیتا. دا مساوي کېږي اوس د تیتا په ځای خپل قیمت تیتا مساوي کېږي الفا منفي بیتا نو دې ځای نه به دلته ایک زبر مساوي شي 2 صفر مربع ساین د تیتا په ځای الفا منفي بیتا الفا منفي بیتا کوساین د تیتا په ځای الفا منفي بیتا جمع بیتا تقسیم پر جی کوساین مربع د بیتا. دا بیتا به بیتا سره ختم شي دا به شي 2 صفر مربع ساین د الفا منفي بیتا کوساین د الفا پر جی کوساین مربع د بیتا. دا شو دلتا ایکس زبر. کچیر بیتا تقرب صفر ته وکړي یعنی دا محور راشي دلته مایله سطحه افقي سطحه شي نو دا فرمول به څنګه شي 2 صفر مربع ساین د الفا کوساین د الفا پر جی ځکه کوساین د بیتا کوساین د صفر یو دا به دلته ایکس شي چې د مایل پرتاب فرمول شو خو په افقي سطحه باندې او دا د مایل پرتاب د رنج فرمول شو په مایله سطحه باندې. الله دې وکړي ور باندې پوه شوي وای. دا رنج شو دلته ایک زبر یا آر د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله شو مخکې چې پیدا کړو دې ځای نه تر دې ځای پورې د راتګ وخت شو. السلام علیکم.